السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د ایمرجنسي بیټري چارجر پر رابطه باندې ده. دوستانو تاسې څنګه کولی شئ په خپلو کورونو کې په ډیر لږ وخت او ډیر ارزانه قیمت باندې یو بیټري چارجر جوړ کړئ او هغه بیټري چارجر چې ډیر په لږ وخت کې ستاسې بیټري مکمله چارج کړي او تاسې ته استفاده او ګټه واخلئ. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مهم معلومات شریک کړم ترڅو تاسې ته ګټه او پیدا ورسیږي. دوستانو دا ویډیو مه میس کوئ، تر اخره پورې وګورئ او تاسې وکولی شئ ډیر په اسانه سره د خپلې بیټرۍ لپاره بیټري چارج جوړ کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. اول به تاسې یو پلګ راوالئ او په دې پلګ کې به دوستانو تاسې یو ریډ او یو بلیک یعنی تور او سور تار نصب او کنیکشن کوي او دا سور تار به دوستانو تاسې کم ولګوئ په نسبت د تور تار باندې د هغې په نمایي باندې به تار ولګوئ. د دې نه وروسته به دوستانو تاسې چې کله په پلګ کې دوه تارونه او ویرونه کنیکشن کړل او دوستانو د دې څخه وروسته به بیا تاسې دوه عدده کپسټر راوالئ او د دواړو کپسټرو یو تار چې دی دوستانو دا به سره یو ځای کوي. کله چې دوستانو تاسې دا دواړه تارونه یو ځای کړل بیا به د دغه سور تار سره دوستانو د کپسټر دا دوه تارونه دا ټانکه کوي او وبیا لګوئ. د دې نه وروسته به بیا دوستانو تاسې د کپسټر دوه تارونه پاتې کیږي، د دواړو کپسټرو یو تار پاتې کیږي او یو دوستانو کنیکشن شو. بیا به تاسې 10 امپیره دوه عدد ډیوټې راوالئ دوستانو او دې دواړو تارونو ته بیا دوستانو د دې په نیګیټیو چې دی هغه ورته کنیکشن کوي او پازیټیو بیا دوستانو بیا تاسې د دواړو ډیوټو یو ځای ټانکه او کنیکشن کوي. دې ته به دوستانو بیا تاسې سور تار یا سور ویر دوستانو دا ورته کنیکشن کوي او بلیک تار دوستانو دا به تاسې ډایرک ولګوئ بیټرۍ ته، د هغې منفي ته به ولګوئ او مثبت به بیا دوستانو تاسې راوالئ د بیټرۍ مثبت سره بیا کنیکشن کوي او پلګ به دوستانو اول نه په ساکټ کې ورکوئ، د دې نه وروسته بیا ورکوئ ځکه چې دا لږ شارټ لري. ځانونه به هم ترې ساتئ یعنی احتیاط به کوئ خپل د سیفټي سیستم. د دې نه وروسته به دوستانو تاسې بیا په 220 ساکټ کې د دې پلګ ورکوئ. کله چې تاسو دوستانو په دې کې پلګ ورکو نو دا بیټري دوستانو وګورئ. اول زه چې کومه دا بیټري چې زه کله چې کومه نو دا زموږ بیټري چې دا ډیره ډون دا بلب چې دی دوستانو ډیر کمزوری لګوي او نو د دې نه وروسته دوستانو بیا زه دې ته دغه چارجر دوستانو زه لګوم نصب کوم او ټانکه کوم ورته د 15 منټو لپاره. کله چې دوستانو دا زه دې ته کنیکشن کوم نو بیا به پلګ په ساکټ کې ورکوم او ګورم به 15 منټه وروسته به دوستانو د وقفې نه وروسته بیا زه دا چې کوم نو کله چې زه دا چې کوم نو زه ګورم دوستانو تاسې ګورئ دا بلب زه چې کوم په دې باندې نو زموږ چې کله دا بلب ولګېږي دوستانو وګورئ دا پلګ چې دا بلب چې دی دوستانو دا به فل ولګېږي. دا دې ولګېدو نو دوستانو ګوره په ډیر 15 منټه یا 3 منټه یا 4 منټو کې دوستانو تاسې کولی شئ خپلې بیټرۍ ډیر په اسانه سره او په ډیر لږ وخت کې دوستانو دا چارج کوي. دوستانو په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ ډیر په اسانه سره یو بیټري چارجر جوړ کړئ، خو احتیاط به دا کوئ دوستانو چې کله تاسې کنیکشن د بیټرۍ نوي کړئ مخکې به تاسې تارونه هغې ته لاس مه وروړئ. کله چې بیټرۍ سره تاسې یا ترمینل په واسطه یا د کنجکونو په واسطه یا د ټانکې په واسطه اول بیا بیټرۍ پسې کنیکشن کوئ او د بیټرۍ نه وروسته بیا تاسې په AC پاور ساکټ چې دی دوستانو بیا به پکې دغه پلګ ورکوئ او دا به پرېږدئ. 15 منټه 3 منټه وروسته دوستانو تاسې به پلګ راوباسئ او بیا به دا چې کوئ تاسې ته به پته لګي دوستانو چې ستاسې بیټرۍ مکملې چارج شوي. د دې نه وروسته تاسې کولی شئ د دې بیټریانو څخه استفاده وکړئ. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې جوړ کړئ نو دوستانو ستاسو څخه مې غوښتنه دا ده که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي دوستانو در سره لایک او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ ترڅو ټولو ته ګټه او پیدا او خیر ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.